بالاخره د پنجشیر ولایت هم سقوط شو. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې ځواکونو یې پنجشیر ولایت په بشپړ ډول ونیو. د پښتون غږ درنو لیدونکو وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. پام وکړئ، تازه لنډ او مهم خبر ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد تازه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ځواکونو یې د پنجشیر ولایت په بشپړ ډول له سقوط سره مخ کړ او د اسلامي امارات تر واک لاندې راغی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد زیاتوي د شمالي ټلوالې ډیر جنګیالي تسلیم شوي او پاتې نور یې تښتېدلي دي. یاد دې وي چې پنجشیر یوازینی ولایت و چې د طالبانو له ولکې څخه بهر و او دا ډیر وخت له طالبانو سره د جګړې سنګر ګرځېدلی و چې زیات طلبات دواړو لورو ته اوښتي دي. پنجشیریانو یوازې جنګ د دې لپاره کاوه تر څو دوی د زیات واک غوښتونکي وو او دوی ته په حکومتي چوکیو کې زیات واک ورکړل شي او پنجشیر بعد د دوی سلطنت لاندې وي، نه د طالبانو.